ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. د تاسو د نن ورځې درس د ژ حرف دی. ژ د ر په شان لیکل کېږي خو په سر کې درې ټکي لري او په کلماتو کې درې غږ لري. ژ، ژ، ژو. لکه د نورو حروفو په شان کلماتو کې درې غږ لري. ژ، ژ، ژو. لکه ژ د ژبې په کلمه کې، ژ د ژبې په کلمه کې د ژ غږ کړي. ژ، ژبه. ژ، ژبه. دې کارتوني ته وګورئ چې خپله ژبه یې ایستلې او تاسو ته یې ښیي په لاسونو. ژ، ژبه، ژبه. ژ، ژ د ژبه په کلمه کې د ژ غږ کړي. دې کارتوني خپله ژبه ایستلې او تاسو ته یې ښیي. ژبه. ژ، ژبه. ژ د ژبې په کلمه کې څه شي غږ کړي؟ د ژ غږ کړي. ژ، ژ، ژبه. ژ، ژبه. ژ، ژبه. ژ، ژبه. او ژ د ژیړ په کلمه کې د ژ غږ کړي. ژیړ. ژ، ژیړ. ژیړ خو تاسو پوهېږئ ژیړ رنګ. دغه چرګوړی ګورئ هغه د چرګې بچوڼی ژیړ رنګې دی. دغه ګلان هم ژیړ رنګ لري، لمر هم ژیړ رنګ لري او دغه پتنګان چې د یوې خوا نه بلې خوا ته ځي د پروانې او پتنګونه هم ژیړ خالونه لري او ژیړ رنګ پکې کار شوی. ژ، ژیړ. ژ د ژیړ په کلمه کې د ژ غږ کړي او ژ د ژور په کلمه کې د ژو غږ کړي. ژور، ژور. دغه ځای تاسو وګورئ د غرونو نه د لاندې دی او اوبه پکې ډنډې شوي. ژور ځای دی. دغه چونګښه راځي چې په اوبو کې ولامبي او دغه غرڅه هم اوبه چښي، راغلی چې اوبه وچښي. ژ، ژور. ژ د ژور په کلمه کې د ژو غږ کړي. ژور. ژ، ژور. ژ، ژور. دا ځای څنګه ژور دی؟ د دې د خاطره چې د غرونو نه ډېر د لاندې دی او اوبه پکې ټولې شوي. ژور ځای دی. ګرانو ماشومانو خدای دې وکړي چې د نن ورځې درس مو ښه زده شوی وي د ژ حرف او د تاسو وخت پوره شه. نور نو د خدای په امان.